په دې راوستو کنه راتلو را سره خو د مالک په وجه ایثار شو. د مالک په وجه؟ ډېره ظالمه مالکه ده. هر وخت راله سړی لکه د بغندي ګډۍ هر وخت ځان سره ساتي. که پاک مولی چېرته پټو غکي لاره کي پام کوه چېرته مالک ورسره واده ونه کړي. دومره خاص شی نه دی چې څوک به ورسره واده وکړي. دا یو زومه چې خدای خطا کړمه. ستا خاوند نوم څه دی؟ کار څه کوي؟ هغه زلزله خو نه ده ما بټیه ده پټه زلزله راوستې وه. هسې ما بټیه وله ډېر هوښیار نه شو او ونه چې هوښیار وشو زلزله ته په منډه کې. یعنې ته دا ډوکو ډاکټر یې؟ ما خو ویلي چې زما ته ګوډه ډاکټره یم. نه ته خو سلامته یې لاس پیدي مو روغ دي. اصل کې تاسو پوه نه شوئ. زه په کلي کې خلکو ته انجکشنې لګوم او په جلدو بوټو باندې خلکو علاج کوم. د خلکو راباندې پوښ یقین شوی دی. روبي بچې ستا دا ملګري ما چېرته لیدلې ده؟ تاسو زه چېرته لیدلې یم؟ ما خو تاسو نه یې لیدلې. زه خو بله ورځ د کلي نه راغلې یم. لیدلې خو مې خو هېر دي رانه چې چېرته مې لیدلې. ته ولې شکر وباسې؟ شکر په دې وباسم چې مصروف خلک دی. که نه په تا باندې به ډوډۍ راته نه خوړه. هسې خبرې د دې خاوند څوک دی؟ وي به څوک به وي زما به خاوند څه. او که نه ګورې ډېره ورسره خوږېږم. ما بټیه زه درته یو سوال کوم. مړې سوال مه کوه حکم کوه. زما خبره به منې؟ ته خبره خو وکړه که نه. ما ویل چې زه واپس پاکستان ته لاړ شم. هلو پاپا ایمرجنسي ده. اوهو یو خو تا وخت په ایمرجنسي کې مسله وایه مسله څه مسله ده؟ پاپا اوښ لیونی شوی دی. څوک لیونی شوي دي؟ که هر څوک وي بس زما کلینیک ته یې راوله. زه د کلینیک نه بهر مریضان نه ګورم. پاپا اوښ څنګه ستاسو کلینیک ته راوستی شم؟ خلک وایي چې اوښان ساتئ نو دروازې به دنګې ساتئ او ستاسو کلینیک دروازې خو چیتې دي. ټیک شوه زه به دغلته درشم خو فیس به بیا ډبل اخلم نو. پاپا شیخ ډېر مالداره دی د فیس غم مه کوه. فی الحال یې په ټرنکولیزر واچوه ماښام به یې معاینه کوم. لکه چې ښه اوده دی. بابا اوده دی. روبي بچې نن محبت ما بیا د هغه جینۍ سره ډودو. ګوره د ده بل رور نشته دا محبت دی. ډېره پاپا تاسو هسې شک کوئ. داسې خلک ډېر ښه وي او داسې خلک دویم واده نه شي کولی. لورې په ده باندې به نمبر پلیټ لګول غواړي. داسې ګرده دی چې نمبر پلیټ پکې لګوئ. زما مطلب دی څه نښه پې لګول پکار دی. نښه؟ زه به ده له داسې غم وکړم او داسې ځای کې به ورته نښه ولګوم دلته چې ده ته به نه ښکاري او ما ته به ښکاري زه به یې پېژنم. بابا ستا زړه زور زیات دی. ما ته پته چې دویم واده نه شي کولی. پرو خبرې کوه. ویم بوډا ویم ګډه به رانه شي. واقعي چې دویم واده راسي مصیبتي. هلو څو خبرې کې؟ هلکه زه زړور خبرې کوم د خاطرې پلاره. خاص خر بابا ته یې وایه که نه؟ بابا خو راتلو وایه که نه؟ وایه که نه څنګه یې؟ تپوس مه کوه چې هلته مې نکلۍ کلي. خوبانۍ ته ورڅنګه ده؟ ښه ده ژوندی ده. بابتیا شبنم خو لاړه. چېرته لاړه؟ د غریبۍ واده وشو. مبارک دې شه. سرکوزه مبارکي راکړې غمرازي راسره نه کې. ولې شبنم چا سره واده و؟ دا یې ځان نه پې بدل وکړو. غریبه ورکوټې ماشوم ته واده شوه. ستا نه به ښه و که نه؟ ښه وایه که نه څنګه دې رایاد کړم؟ ما ویل چې په دوبۍ کې دې نه له درک لګولی و که نه؟ سخر بابا سخر بابا بابا مو وایه که نه؟
خرا ګوره منت درته کوم دا د دویم واده ټپه دې پرېږده اته پرېږده څه ګورزیالا خو ګوره دویم واده نالت دی مصیبت دی خیال کوه ګوره په دې مصیبت ځان وانړې ځان ترې نه ساته غلی شه ټپوسه ته ماته نصیحتونه کې زه خلکو ته کړي وښیمه کاکا چې دشمن ته خیرې کې نو ورته وایه خدای دې په دویمه واړوه ډېر د مصیبت ژوند وي د دوو ښځو خاوند هلکه ګوره د دویم واده خلاف خبره به نه کړې د لاس به پخوب شي کاکا تا لیدلې نه ده چې ویې وینې نو پته به درته ولګي چې د سیره څو پخېږي هر څه ته تیار یم خدای به یې راکړي دومره کمزوری نه یم هلو 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 اواز یې لکه کټ کېږي اواز دې نه راځي خدا پروردګار دویمه ښځه او دویمه ښځه بل کار دې نشته بس مابدیه زما پوخ یقین دی چې واده دې کړی دی ښځې خدای ته وګوره زه ځه لیونی خو نه یم چې دویم واده به کوم ته په هره دویمه شپه باندې ورږي دلته کې ته ما سره کښېنې نه زه دلته تا نه راغلی ما و څو ځل مې درته ویلي چې زه پردی نوکر یم تنخوا اخلم تنخوا خو څوک چې هلاسې نه ورکوي که نه مړې نه تا واده کړی دی روزانه درنه د نوو سپرېګانو ګلونه راځي مړې سپرېګانې خو زما مالکې کله بلا پرتې دي پېشمانه چې زه تا له راځم که نه نو په ځان باندې یو دوه پرشه وکړم پرون د جامو پورې سره غټ غټ ویښته مې نښتي یاره ما خو خپلې مالکې ته فکر وړو د دوکان نه د هغې نه به ویښته ما پورې نښتي بله ورځ د جامو پورې چمکه مې نښتی و ښځې ته ویمي د ویم علاج په لقمان حکیم سره نه و زه وهم نه کوم زما پوره یقین دی خاپیری ګوره د خون ته مې مو وباسه زه مې ماما ته ویمه که پاکستان ته مې ونه لېږلي که نه نو زما نوم به خاپیری نه اوې زه هغه خاپیری یم چې د نیکه نوم یې په اټک باندې لیکلی شوی دی دلته اټک مه کوه ښه لاس دې آزاد هی زما تا نه دا تمه نه وه وی خوارې نادیدې او دروازې دې ولیدي دومره زر بدل شوي زه نیم بدل شوی هماغه زوړ محبت یم هغه خپله غریبي یاده کړه چا د لور خور هم نه درکوله او زموږ په پټو کې به دې خشاکونه راغونډوله ما در سره واده وکړو زړه مې در باندې وسېزلو نو د هغې ته عمل راسې راکړه بس کا منت درته کوم زاري درته کوم بس چپ شه نه بس کومه اړو بس کومه نه جینې ویم دا راباندې کې که نه چې ویم دا ژبه ډله پرېږدم ویمه چاړه راواخلو دا مری رانه کړ کړه چې دا درته اوسګاره شي واه ښځې مازغه دې راله خراب کړه که خدای ستا مازغه خراب کړي په عقل لیکم راځه روبي کښېنه دلته روبي دا ستا پلار نه دی په ما باندې هېڅ بیسه شک کوي شک خو زما هم پیدا شوی دی تا نه خو زما دا توقع نه وه ته هم په ما شک کې نه ستا اندازې بدلې دي څه اندازې مې بدلې دي په دویمه شپه غیب یې او ورخطا او ما سره دغه مینه هم نشته زه تا سره هماغومره مینه کوم ستا مینه تقسیم شوې ده او بله شپه دې خاپېری کول مړې خو را باندې هسې پیریان راغلي وو یو پیری وه او دوه پیري هغې سره په خبرو مه سړیه ته لا تیاره شوې نه پاپا تیار یم ولې چېرته ځئ د خیر ما نه زما یو مریض دعوت راکړو ما وی روبي به هم راسره لاړه شي چېرته ګپې راسره نه یې لګولې بابتیا زه مریضانو سره ګپ نه لګوم زما د خپلو مریضانو سره ګپ نشته دا خو زما یو مریض و دویم واده یې کړو د دویم واده سره د هغه ذهني توازن خراب شوی و چې مړ وي نو ښه به وي نو مریض دې څنګه جوړ شو زما په مشوره یې عمل وکړو ټیک شو ستا مشوره تا وله څه مشوره ورکړه ما ورته وي دا یوه پرېږده یوې له طلاق ورکړو اوس په فضل خدا ټیک ټاک دی محمدیه ته لوښو وینځه او د کور کار وکړه او نو زما نور کار څه دی لوښي وینځه او د کور صفایي مو کوم به نه چې
شیرالي هغه اوښې یې نه ښکاري. کوم اوښې؟ ما به تیار تیار هم کړم. هاي هاي هغه اوس په موږ څه کوي؟ درې زره درهمه تنخواه دي تنخواه. مزې کوي مزې. مزې به نه چې ټبر یې راغلی دی. موږ خو مودې تېرې کړې ظالم یو ویزه نه وي نه کوه هغه. ښځه مې وله دادا راوستې ده او ویزټ یې راوستې ده په هوټل کې کمره مو له هغه نیولې ده. بله ورځ مې محبت لیدلو ډېر په منډو وې ډېر غوړ غوړ ښکارېدو. غوړ غوړ به ني د غوړو خلکو سره ګرځي. یاد دې شي چې په اولنۍ شپې څومره ژړاګانې کولې ما خو ویل چې 2 ورځې به هم تېرې نه کړي. ما ته دې دعا کوي ما ته. شیرالي سړی دې په ټوکو ټوکو کې نیولې. نو خیال دې ورکړو په اولو ورځو کې د خپل کلي نوم نه غورځولو او اوس د خپل کلي نوم نه اخلي. خامخازي زه به دلته یوازې پاتې شم. زه به دې خوشي کمره کې څه کومه؟ ما هېرې خو به نه. ته به روزو چې زه به ته هېرومه. هسې ما هلته کې ښکلې جینۍ ولي او ته ما ته ده ووایه چې تا نه بله څو ښکلې شته. دنیا له ښکلو ډکه ده او بیا د دنیا ټولې ښکلې دوبۍ ته راغونډې شوي دي. یم که د دنیا ښکلې یو طرف ته کي که نه او ته بل طرف ته د دنیا ښکلې به وانلم او تا به والم. ما به دوبۍ ته راغواړم. ولې نه وایي خامخا به دې راغواړم. میاشت نیمه کې به ویزه راولېږي. یم که زما خوړلی که نه نو ما به ځان سره بوتلی دی خو څوک به مجبوري ده که چې دلته اوسېږي زما په اشارو به چلې. ځه خپل کار کوه ستا په اشارو. ستا پلار زما د پلار دهقان و. دهقان یو څه بنده یې نو او ستا پلار مړې لږ شرم وکړه. خپې په قبر کې ځوړندې دي او د دوی ماده خوبونه ویني ټول خلک ورپورې خاندي. نو ستا ولې په خېټه درد دی هر څوک دوی مادون نشي کولی. شرم خو څه ګډونه نه دي چې دی به وکړي. ستا د کچماچون هم زه خبر یم چې په غلا باندې به زموږ د پټونه جوار او غنم پټوله غلچکې پټول دی نه چې ستا پلار به له خپل حصه نه ورکوله خو مکه د زړور لوی که نه. ویم بس دی پاتولې د صبر هم یو حد وي. ای کوټینه بنګړي واچوه روږ دې مال جوابونه راکړي او ته ورته غلې ولاړې. لکه بابتیا رښتیا وي غلی شه که نه مه مونږ پرې ولې هسې هسې غلی شم دا ښځه دې پوه کړه اور په خوله کې وړي. اوس زه په خوله کې ګرځم که ستا ښځه ګرځئ سمه ده افلاطون لور ده افلاطون. ولې درته جواب پرېږدمه زه ستا وینځه نیمه دا خر دې په سورو تړه. ما ته ګوره مه ګوره ها. ولې زه شرمېږم که ته څه ښځه خو نه یې چې شرمېږي. بجي دلته هر څه الټه روان دي. هلته ښځې شرمېږي دلته سړي شرمېږي. د دې ښځو کې غواړوایا نشته. ښه نو لکه زه بې شرمه یم. نه ته خو سمه فرشته یې. یو خبره واوره چې ما ته بیبیجي نه وایي. چې بیبیجي درته نه یم نو څه به درته وایم؟ روبي راته وایه. چې ستا خوښی که نه نو بیبي روبي به درته وایم. بابتیه ته خو سم جادوګر یې جادو دې راباندې کړی دی. ته هم څه کمه جادوګره خو نه یې. بیا خو لاین کلیر دی. لاین څه دی چې ما سره واده کې واده؟ نه 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 زه واده نشم کولی. چېرته ښاپېرې خو درباندې جادو نه دی کړی. ښاپېرې؟ نه 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 زه ښاپېرې نه پېژنم. نو بیا ولې انکار کوې؟ چېرته زه چېرته ته زه خو د کلي یو ساده پانډچي یم ته خو د ښار شهزادګۍ شهزاد. چې دویم واده نالت دی چې ښاپېری ته شم او که روبي له. ای خدایه د میچنې د 2 پلونو په منځ کې راګیر یم. غمونه دي زما په سر دی. میم د دې نه خو هغه کلی ښه د ښاپېرۍ سره میم ډېر بد وکړ. اوسه پورې خو خدای په پرده کې ساتلی یم که پته ورته ولګېده نو. हेलो 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 जी पापा سره ته دا وایم چې ته دا وخت کوم ځای. पापा زه دې وخت کې شاپینګ کوم. ښه ښه نو
بیا ته داسې وکړه چې ګلیمر سیون ته فوراً ځان راورسوه او ولې بابا خیر خو دی خیر دی خو نن دغه محبتي خیر نشته او ولې محبت څه کړي دي اوهو زه درته وایم چې په سر تر زر ځان راورسوه او بابا زما خو هسپتال کې ایمرجنسي ده اوهو روبي بچی دلته مې ایمرجنسي ده نو بابا چېرته درشم ګوره داسې کار وکړه که نه ګلیمر سیون ته راشه ناصر سکویر کې چې دی او ناصر سکویر سره بیا خو دلته نږدې دی زه د هغې په پاړکو کې ناست یم د هغې نه لږ پټ یم بس ته ځان راورسوم